کله چې په یو مسئله کې دلایل موجود وي دواړو طرفونو ته ډېر شر و شور بیا مه پې باندې جوړوئ. نو علامه عبدالعظیم الزرقاني رحمه الله دلته یوه خبر کړی طالبانو تاسې اوس ورته متوجه سئ. څومره ښه محاکمه یې کړې. دی وایي د نبی علیه السلام په خط ویللو په لیکلو باندې دلایل قطعي دي چې نه یې سو کولی دا قطعي دي. او په کتابت د رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم باندې چې لیکلي کولی سو دا دلایل ضمني دي. کله چې د دلایلو قطعیو او د دلایلو ضمنیو معارضه راغلله کوشش قاعده دا د کوشش اول دا وکړه چې تطبیق وسي. کوشش دا وکړه چې تطبیق وسي. نو تطبیق په دې طریقه باندې کیږي چې دلایل قطعیت ول چې نه لیکل کولی سو نه خط کولی سو هغه په اول د اسلام کې وو چې قرآن نوی نازلېده. کله چې دا اطمینان پیدا سو چې نور د کاپیرانو دا فکریه چې له ځانه جوړ کړې دا هباء منثورا سوله پس له غنه طالبانو نو په قطعي دلایلو عمل سو. په ضمني دلایلو باندې وروسته نبی علیه السلام ته الله پاک بدون د چا نه چې زده یې کي الله خپله خط ور زده که ویللی م سو او لیکلی م سو. نو هغه نه کتابت او نه لیکل په خپل وخت کې خپله معجزه وه. لیکل او لوستل په خپل وخت کې خپله معجزه وه. دا د علامه عبدالعظیم الزرقاني رایه ده په مناهل العرفان فی علوم القرآن کې چې دا د دغه مسئلې د اختلاف سبب چې څوک ګرځېدلی و علامه ابوالولید الباجي المالکي د هغه رایه هم دا ده او د ابوذر هروي او د ابو فتح نیسابوري د دوی هم دا رایه سوله. او طالبانو دی وایي د خبر به یې ور اخلاص کم. دی وایي که چیرته ممکنه نه وله چې تطبیق یې وسي بیا په قطعي دلایلو باندې سړی ووایي ضمني دی بیا څه ما دلته خو جمع ممکنه ده طالبانو. نو دما خپله رایه هم طالبانو دغه رایه ده. تاسې ته خپل اختیار ده زه کار نه در باندې لرم. ابن الحجر په فتح الباري کې بحث کړی بخاري کې چې کله دغه حدیث راغلی نو هلته ما خپل تحقیقات بخاري کې د ابن حجر د عیني کړي دي مرتن بعد اخرى. په شهاب الدین آلوسی په تفسیر روح المانی کې د آیتونه چې راځي هلته دی هم ذکر کوي بیا هم دلته ذکر کوو انشاءالله وروسته چې د موږ طرف ته راغی بیا بحث درته پې کوم. فالمختار عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم له معجزتين اولاها انه ما كان يكتب نه تلاوت کوي سو نه کتابت کولی سو تر خپل وخته پورې. وروسته طالبانو رسول علیه السلام بیا ختم کولی سو. دوه معجزې سولې طالبانو په خبر باندې پوه. دلته بعضې نور اقوال هم سته ده. فلا احب ان اطول الكلام فيه من كان منكم ان يقف عليه فلا يرجع الى سیر اعلام النبلاء د ذهبي ته هغه طالبانو هلته څه نور اقوال هم ذکر کړي کې به تفسیر کې راغی انشاءالله که د الله خوښه وله او طبیعت برابر و بیا به هغه اقوال هلته درته نقل کم. زړه کې به مو سوال تیریږي چې یو هغه قول به نو څه شی وي. هغې وایي چې د هغې اقوالو یو هغه دا ده چې حروفو به نبی علیه السلام ته ویلي چې موږ داسې یو. داسې به چې نبی علیه السلام ورته ولیکل دي لیکلو ته به یې وکتل نو چې ورته وبه یې کتل حروف به ورته ویلي چې موږ یعنې مطلب مو دا ده د حروف به داسې ورته وغږېدل. دا هم یو قول ده پکې طالبانو چې امام ذهبي رحمه الله نقل کړی خو تحقیق دغه ده چې ما درته وویلې. او بیا کتابت د قرآن ته مسئله راغله. دا خو په مطلق کتابت خبره وله چې قریشو ته خط حرب ابن امیه راوړي. قرآن قریشو او نبی علیه السلام د خط خبره وه. طالبانو دې ټکي ته هم فکر وي لږ
ځان نه به طالبانو مرچ هغه نه جوړوي. علم دومره ډېر ده که نه، دا څومره چې تاسې زده دي او دماغ زده دي او د بل دا طالبانو د ټولې دنیا که درته د موبایل که درته مځکه هم نه پې نیول کېږي، دومره لږ دي. نو تنبه کېږئ به نه چا سره په علمي میدان کې. طالبانو د قرآن خط چې ده، قانون خدا ده، دې قاعدې ته متوجه سئ. قانون د علم خط دا ده، موافقه د مکتوب به له منطق سره وي. اما قرآن کې دا قاعده طالبانو نه ده ملحوظه. لکه قرآن له هر لحاظه جدا مسله ده طالبانو. څومره لوی علمي بحث ده. قرآن څه ده طالبانو؟ منطوق مکتوب به دا قاعده د علم خط ده. خط به مکتوب به منطوق به له مکتوب سره څوک وي؟ موافق وي. مکتوب څه ده؟ دا لیکل سوی عبارت کوم رقم ته چې تلفظ کوي دا منطوق یعنی نطق کړل سوی، دا منطوق او مکتوب دا دواړه به موافق وي سره. تاسو طالبانو قرآن کې اقیموا الصلاة یو ځای راواړوئ. تاسو طالبانو اقیموا الصلاة هلته واو سته که نسته ده ورسره؟ سته. اقیموا الصلاة واو لیکل سوی که نه؟ مکتوب کې لیکل سوی ده خو په تلفظ کې ویل کېږي اقیموا الصلاة. اقیموا الصلوات ویل کېږي که صلاة؟ دلته طالبانو قرآن کې دا قاعده بیا څوک ده؟ ګورئ طالبانو د علم خط قانون داسې ده. علم خط کې به مکتوب به له چا سره موافق وي؟ له منطق سره. تاسې چې پښتو خط لیکئ طالبانو یا فارسی یا کوم بل خط، عربي هم چې لیکئ غیر له قرآن نه، کوم چې مکتوب ده دا مکتوب به هماغسې منطق کوم شیانو باندې چې تلفظ کوي لیکلی به هم هغه وي. اما قرآن کې داسې نه ده طالبانو. قرآن کې بعضې داسې جیونه سته ده لکه طالبانو موږ او تاسې به په دې نحوي کتابونو کې ویلې د جمع د واو نه وروسته موږ الف لیکو یې که نه لیکو طالبانو؟ سته که نه جامع کې هلته موږ بحث ورباندې کوو. ملاقو ربهم اولو الالباب که نه؟ ملاقو ربهم بنو اسرائیل اولو الالباب بنو اسرائیل. بنو د واو نه وروسته الف لیکل سوی او لیکل سوی د بنو اسرائیل جمع ده که نه؟ جمع واو نه وروسته الف لیکل کېږي. قانون د اولو الالباب اولو د واو نه وروسته الف لیکل سوی ده. ملاقو د واو نه وروسته الف لیکل سوی ده. مکتوب کې سته ده خو ملفوظ و منطق نه ده. د الف په دې الف باندې څوک نه کېږي، تلفظ نه کېږي طالبانو. دا د قرآن قانون ده. خط کې قانون دا ده چې مکتوب به له منطق سره موافق وي. اما قرآن کې داسې نه ده. بعضې ځایونو کې د خط د دې قانون د دې قرآن بیا ځان ته په دې باندې قانون ده. نه غواړم چې مسئله اوږده کم درته. هسې طالبانو الحمدلله په دې ډېر خوشحاله یم. فکر مې ژوندی فکر د طالبانو کېدی سي ډېرې مولیانو نه مې فکر بدل وي. طالبانو غواړم چې ژوندیتوب په تاسې کې الله راولي. نو که غواړئ چې بیا په دې مسئله باندې ځان ته آینده کې یو تحقیق وکوئ، عنوان الدلیل فی رسم خط التنزیل په نامه یو کتاب پیدا کوئ. وړکی کتاب ده، تقریبا 180 تر 200 صفحو پورې ده. په دې باندې بحث کوي چې د خط قانون خدا ده چې منطق و مکتوب به یو شی وي. اما قرآن کې دا قانون بیا بدل. دلته واو په صلات کې لیکل کېږي، تلفظ نه ورباندې کېږي. عنوان الدلیل طالبانو، عنوان الدلیل فی رسوم خط التنزیل. دا ابو العباس المراکشی د مراکش یو عالم تیر سوی ده، کتاب په دې اړه باندې جوړ کړی ده. نور علماو هم په دې کتابونه جوړ کړي. علامه ابو عثمان الدانی المقنع په نامه یو کتاب جوړ کړی دا. وړکی کتاب د طالبانو المقنع. نو ابو عثمان الدانی هم په دې مسئله باندې ډېر بحث کړی ده. بله مسئله دا ده چې رسم الخط د قرآن چې ده
دا توقیفي ده او که غیر توقیفي ده. ما یو کتاب راوړ د یاده مې وته. طالبانو هم خطونه خو ډېرې لهجې لري که نه، ډېر خطونه دي، قسمه قسم خطونه دي. دا د قرآن رسم الخط، دا د خط طرز دا توقیفي ده، یعنی شارع نه راغلی چې په دغه خط به لیکل کوي چې کوفي خط ورته وایي، او که توقیفي نه ده دې کې درې رایې دي. طالبانو ورونو تاسې د قرآن چې د نبی علیه السلام زمانه کې کوم قرآن لیکل سوی که هغه خط تاسې اوس ووینئ نه پې پوهېږئ چې دا یې څه لیکلي دي. یعنې الحمدلله صورت چې لیکلی هم نه پې پوهېږئ چې دا اوس کوم صورت لیکلی، دومره سخت هغه کوفي خط. اوس مسئله دلته داسې ده، قرآن چې په کوم خط لیکلی ده دغه خط د قرآن دا توقیفي ده، یعنی شارع ویلي چې په کوفي خط به یې لیکي چې دا عثماني لیکل دي، او که دا اجتهاد د صحابو ده. جمهور علما وایي چې دا رسم الخط د قرآن چې ده دا توقیفي ده، له دغه خط نه چې د قرآن پې لیکل سوی په بل طرز باندې قرآن لیکل ناروا ده. دا د جمهور علماو رایه ده. دوی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته کاتبان د وحی درلودل، هغې طرز د خط همدغه و. وروسته اجماع د صحابو په همدې باندې راغلی ده، نو له دې نه بغیر په بل خط باندې قرآن لیکل ناروا ده. که تاسې لیدلي طالبانو کله کله بعضې خلکو د قرآن آیات لیکلی په هغه باندې یا د ټوپک په شکل باندې لیدلی مو د کلمه یې لیکلي، بعضې خلکو بسم الله لیکلي د مرغۍ په شکل، چوغکې په شکل لیدلی مو ده. دا ټول ناروا دي طالبانو، دا یو خو د مرغه په شکل ناروا دي، اما که یو آیات بیا په یو بل طرز ولیکي یو یا دوه او یو پروا نه کوي تر دریو پورې. زیات قرآن به له دغه رسم الخط نه په بل طرز د خط باندې نه لیکي. خبر باندې پوه شوله یا؟ دا یوه رایه سوله.